او په دا ویس موقع باندې د دغې قوم چې کوم په میش چې کوم ذمهور کسان دي په دې سوله اچولی وه چې په میش باندې تکلیف دی توس خامخا ځای نه راورسوي دا په میش باندې د دغې قوم بیا فرض وه چې میش اوس مهروېده او میش دلته حاضر شوی نه وای بیا دا دغې قوم سره میزیوتی وي د دغې قوم په وینو باندې میش روغللي دا بېانتهایي په مشکلات شه دي دغې خلک په خپل وطن په خپل کور کښې دننه هغې زوی نه په ډېر مشکلات باندې ده دوی ورته سامان او روپۍ دلته ولګولې په قرضې په قسمه مشکلات یې روه دا روپۍ دلته ولګولې روی وړلې او نن د دې سره چې کوم اعمال شوي دی دا ډېر زیات په دا موږ افسوس هم کوي او چې چا دا عمل کړی هم دی موږ یې دغه نه خامخا پوښتنه هم کوي موږ اولي دا پوښتنه وکړله ملګري نه چې په کوم باندې به دا ورځ دا یوه سیاسي جرګه موږ نه جوړوي او پیمان موږ صرف چې هغې راوتلي بارینې د خپل انتظامیه د ذمهور سره موږ خبره هم کړې وه چې ورته دلته کوم انتظامیه دو دغه سره موږ نوستی هم وکړي بیا چې دلته راغللي ملګري یې داسې نوستی سره کړی نه و یوه حتمي فیصله یې کړې نه وه په دا وجه په دا جرګه کښې موږ سره د ملګري نوستی وکړ ویس هم په نن موقع موږ ګایز راوتل دلته راورسېدلي او بیا هم چې دغې قوم څټې موږ دا ملګري ضرورت شي هم سره نور داسې ملګري چا ذمهور دي رو نغلل او انشاءالله او هم دلته ځایونه خامخا رسوي ویس دغې قوم چې کوم قسم د دغې ملګري فیصله وي چې د یونین جوړوي ورته د چا مشانینه شاخ شوي دي د چا نور سمندی نقصان شوی دی مرزا په متفقه یوه فیصله سره وکړي چې داسې نه چې څوک لوډر وبوسي څوک چاڼ وبوسي څوک ورته چې نه زه په درنګ کوو د مو نقصان شوی دی یوه فیصله وکړي انشاءالله په آخري حد پورې موږ دا ملګري په یوه حد پورې ځانې خامخا راځوي نور خو موږ خپل هم دغه تجویز دی چې اتفاق خامخا په چار دی په دا چې حکومت لا کړه ډنډه د شروخلي په مخ منډه اطرافه وایې کورین هم په دغې رنګ پرې شول ویس دلته چې معمولي روزګار دی خلک یې څه نه څه شېرې شوی دی زه دا وایه چې کوم دلته یو کورشت و یا څه نوم ښه دی یو لیز یې په لیز طریقه سره دا ملګري نه وتلي دي امتیاز قریشي مرزو خپل داسې وایي چې هغه نو یو خامخا قانوني کاروایي هم وي کړي یې هم د روپۍ هم لګولي دي خو په طریقه سره ملګري ته نه وتلي هم دي او قانون هم شته دی طریقې هم شته دی او بل خاصتا د پولیس والا چې کوم د جوتای کوي د نور داسې خلک وچ پوچه تنګوي دوی انشاءالله موږ ډي پي او سره هم کیسه کوي چې په درنګ دا وچ پوچه خلک نه تنګوي لکه دا مخامخ لارې چې ویلوړې دي د چا نه وواستل یې دو د چا ته پارچې ورکړې دي دا ملګري ویسو کاغذ جواد کو بقاعده د عدالت طرفه دغې رهایي د لارې اډرې ورته کړی دی او دلته سیچو چې کوم دی څه نوم یې و جابر څه نوم یې دی چې ویلوړ دی در موږ داسې وایي چې دلته مسلماني ده یو وطن هم ده یوه خور هم ده داس خبره دا ظلم ده نه کېږي چې هغه نه نور خلک فایده واخلي نو انشاءالله چې کوم د ملګري فیصله وي موږ د دغې قوم د دغې وطن ذمهور کسان یي په آخر حد پورې موږ د سره نوسوي نن فیصله وشي سره نوسي بیا د دغه قوم په ضرورت شي بیا هم سره د خپل ملګري ځای نه پار سره رسوي